د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او احمد مسعود د یووالي پیغام هغه خبره چې افغانان خوشحاله کوي. د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو لویه هیله تل سوله، ثبات او یووالی پاتې شوی. په داسې حالاتو کې داسې یو مثبت او هیله بخښونکی انځور وړاندې کیږي چې پکې مولا محمد یعقوب مجاهد او د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د اختلافاتو پر ځای د تفاهم لاره غوره کوي. په دې کیسه کې ویل کیږي چې دواړو مشرانو د هیواد د حالاتو په اړه ګډ فکر ته رسیدلی دي. دوی درک کړي چې افغانانو له ستونزو ستړي شوي دي او غواړي چې خپل ژوند په امن او ارامۍ کې تیر کړي. همدا درک د دې سبب کیږي چې د خبرو نوې دروازه پرانیستل شي. په سلامونو مارکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د ځوانانو د هیلو استازیتوب کوي او باور لري چې افغانستان کولی شي له نوې انرژۍ سره پرمختګ وکړي. هغه ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو ګډون د یو قوي او باثباته نظام بنسټ جوړولی شي. له بلې خوا د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم د یووالي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د هیواد د پرمختګ لپاره باید ټول لوري سره یو ځای کار وکړي. د ده په وینا یو متحد افغانستان کولی شي خپل ځای په نړۍ کې بیرته ومومي. په دې مثبت تصور کې خلکو د خوشحالۍ احساس کوي، بازارونه بیرته فعاله کیږي، ماشومان په امن کې ښوونځیو ته ځي او کورنیو د راتلونکي په اړه امید پیدا کوي. دا ټول هغه څه دي چې هر افغان یې غواړي. په پای کې دا پیغام روښانه دی، کله چې مشران د یووالي لاره خپله کړي نو ولس هم ورسره ودرېږي او همدا د یو روښانه راتلونکي پیل دی. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.